د ورو سوال کړی دی چې موږ ته یو کس مونځ د اودس او د منځه طریقه خوه او په هغې کې موږ ته دا ښوولي دي چې کله تاسو په سر باندې مسح کوئ په اودس کې نو په دغه ټیم کې به سورة الکوثر وایئ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نو دا ورور وایي چې نن سبا خلک په دې باترومونو کې اودس کوي نو په دغه ځای کې دا سورت ویل دې سره به څه کوو؟ الجواب دې د څه غم وړی او موږ د څه غم وړي وو. ډېر دې غم وړی چې دا سورت دغه ځای کې ویلی کېږي او که نه بنیادي مسله دا چې دا قیصه د سره شتي نه د سر نه دی چا دا ښوولي دي چې د سر مسح کوې نو سورة الکوثر به دا کوم ذکر راغلي د منځه دپاره چې کوم مشروع ذکر دی چاته یاد دی؟ کم ذکر دی؟ په اوله کې بسم الله او په آخره کې اشهد ان لا اله الا الله الى اخره دغه ذکر بس. نور ذکر او دس لپاره نشتی او د هر اندام دپاره دا بعض خپل ذکر دی دا هم نشتی. والله اعلم.